أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. صدق الله مولانا العظيم. ومن يضلل الله او آغا کس چی گمراہ کی اللہ تعالی فما له پس نشتے ددو من ولی سوکارساز من بعده پس ددنا وتر الظالمین او تبعوین ظالمان لما رأوا العذاب ہر کله چې دوی اوینی عذاب یقولون نوائبا هل الى مرد آیا دا واپس تلوهم من سبیل سلارشتے وتراهم او تبا اوین دوی یعرضون چې دوی با مخامخ کولشی علیها پدی دوزخ خاشعین هٹ شوی من الذل دا ذلتنا ینظرون دوی بگوری من طرف خفی نم جوب لسترگو سرا وقال الذين آمنوا او وای با آغا کسان چی ایمان راوڑ دے ان الخاسرین بیشک نقصان مندون کی الذين خسروا اغا خلق دی چی نقصان یو کو انفسهم دخپل زانونو تا و اهلیهم او خپل کور والو تا یوم القیامت فورز قیامت الا وورا ان الظالمین بیشکا ظالمان خلق با فی عذاب مقیم فعذاب کے ہمیشوی وما کان لهم او نبوی دوی دپارا من اولیاء سوک دوستان ینصرونهم چه مدد او کی دوی تا من دون اللہ سوا دا اللہ ومن یضلل اللہ او سوک کی گمراہ کی اللہ تعالی فما له پس نشتے دد پارا من سبیل سلار. استجیبو قبول کئی لربکم دخپل رب حکم من قبل راند ددینا ان یأتی یوم چراشی اغورز لا مرد له من اللہ چی نشتے واپس کے دل داغی دا اللہ دا طرفنا مالکم نبوی تاسو دا پارا من ملجئن ہست پنازائے یوم ازن پدغ ورز وما لکم او نبوی تاسو دا پارا من نکیر سے انکار. فین آردو بیا کچر دوی مخواڑوی
فما ارسلناک نو نیت را لګل مونږه علیہم په دوی باندې حفیظ و نگہبان ان علیکا ندی پتا باندې الا البلاغ مگر پیغام رسول وإنا او بیشکا اذا اذقنا الانسان هر کله چې مونږه اوسکو انسان ته منا رحمتن د خپل طرفنا رحمت فرح بها نو خوشاله شي پاغه وان تصبهم او کچره ورسیږي دوی ته سیئاتن سبدی بما بوجد اغس قدمت ایدیهم چې وړاندې لګلې دي لاسونو د دوی فإن الانسان نو بیشک انسان کفور ډیر ناشکر دی د سوره شورا 44 نمبر آیت نا 48 پورې تلاوت ترجمه تاسو واورئ الله جل جلاله داغی گمراہ خلقو تذکرہ فرمائی چې دنیا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغام انکار وکړ توحید پځای د شرک لار اختیار کړه او باوجود د دې چې څو ځله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه پویا کړ هغه نه پس هم هغه خپل لار بدل نکړه بلکې د ضد عناد او د بغض د وجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کو ګینه په دې پویدل چې مونږ په غلطه یو او مونږ چې کوم لار خودل شیندا لار صحیح ده نو چې دای بیا داسې حد ته ورسېدل چې هغه نه پس د دې واپسی نشته هغه نه پس هدایت طرف ته راتلل نشته نو بیا د داسې خلکو د دې بد عمل په وجه دا غي په وګونو سترګو او پزړونو باندې دا الله د طرف نه مهر ولې دا مهر جباریت وي یعنی د جبار الله رب العزت یو صفت ده داغه د طرف نه یو داسې مهر ولګیدا چې اوس دینه بعد کچري دای غواړي هم اسه غختل نشي او کچره غواړي هم نو سملاره ته نشي را ولې چې دای دومره مخالفت وکړه چې هغه نه بعد سه حجت دی باندې پاتې نشي دای سره څه دلیل پاتې نشي دای سره د مقابله د پاره او د معذرت د پاره څه پاتې نشي دای دانش ویلې چې موږ پوهه کړی دی خو طریقې سره پیغمبر علی السلام او صحابه کرامو کې بعدو هغه خو پوهه کړ خو بیا هم د گمراهی لار اختیار کړه الله تعالی چې داسې خلک گمراه شي نو بیا د الله رب العزت د طرفنا د دای سمدد بنکی او ایتب دا ظالمان ګوري چې کله دای باندې عذاب راشي دای د الله رب العزت د طرفنا په عذاب کې گرفتار شي دای به هغه وخت تمنا او ارزو کوي چې کاش دلتنا واپسای سلار هل الی مرد من سبیل آیا واپسی شته آیا دنیا کې موږ نه یو کار غلط شن موږ دنیا کې به دوباره وکړو آیا د آخرت نه دنیا ته دوباره راتل شته نو الله رب العزت بیا ارشاد فرمایي چې دا خلق بته د قیامت پرس چې کله عذاب کې گرفتار کیږي دی به تو ویني چې خاص یې ټټ شي وي سرونه به ټټ من الذل د شرمندګۍ د وجه ذلت او د ملامتیا د وجه ينظرون من طرف خفي او داسي سرونه به کته خودي نیو سترګې سره داسي برګو دغه وخت کې اهل ایمان سوي مؤمنان به وي چې وګوره دې خلکو خپل ځانونه هلاک کړ نه صرف خپل ځانونه بلکې خپل آل اولاد او خپل کور والے ټول هلاک کړ دنیا کې خپل هم په غلطه او هغه هم په غلطه روانه الا ان الظالمین فی عذاب مقیم او خبردار شي چې دې ظالمانو د پاره د همیشوالي عذاب دا نه چې عذاب لګي رضی او بیا ختم نه مقیم همیشه او د دې د پاره هغه مشرکان چې دنیا کې شریکان جوړ کړیو د الله رب العزت مقابله کې یا د الله رب العزت سره او داغي عبادت کو نو داغي د پاره دغه
معبودان دوستان هیڅوک چې د دې مدد وکړي. د خو دنیا کې به وي ځان د فلان کې زموږ مدد وکړي هیڅوک نه. ومن یضلل الله فما له من سبیل. څوک چې د الله د طرف نه گمراه شي بیا هغه د پاره سلام. نو ځکه اے مؤمنانو، اے خلکو، اے انسانانو، استجیبو ومنئ. نن د منلو ورځ ده، سبا تاسو منل غواړئ خو د هغې منلو څه فایده نشته. ولې چې هغه تاسو په خپلو سترګو ووینئ هر څه او مشاهدین بس ایمان نه. ایمان بالغیب دی، په غیب باندې ایمان او یقین کول. الله شته، موږ ته پیغمبر علیه السلام دا خبره را لېږلې ده، دا خبره یې راوړې وه، موږ په ایمان دی. دا قرآن د الله کلام دی، د الله الفاظ دي. نبی علیہ السلام مونږ ته وویل مونږ په دې ایمان راوړو. جبرئیل علیہ السلام شته زمونږ په ایمان دی. قیامت شته زمونږ په ایمان دی. حالکه دې کې یو شی مونږ نه لیدلی، هر شی زمونږ د سترګو نه پټ. نو دغه د مؤمن صفت دی، الذین یؤمنون بالغیب. لومبی صفت دا دی چې دی په غیب باندې ایمان راوړي او چې یو شی دی ولیده بیا هغې نه پس خو نشته. وی دا بهلول مجذوب یو ډیر لوی الله والا سړی تیر شوی، خلکو په نظر کې هو یو عام لیونی خو ډېر د حکمت خبرې به یې کول. نو یو ورځ چې نو ناست و داسې د شګې نه کور جوړو او واړه ماشومان چې څنګه کیني او کورونه جوړي. زبیده بیگم چې د بادشاه بیبي وه محل نه یې ولیده راله والا او تپوس یې وکړ بهلول دا څه کوې دا څه جوړې؟ د جنت کور مې تیار کړی دی او خرڅوم که څوک اغوستونکي. ډېره نیکه بیبي وه، ډېره نیکه. نهر زبیده نن هم یادېږي، نن نه تقریبا 100 کاله مخکې پورې د عراق نه مکې مکرمې پورې یو نهر کنستی و، هلته نه به اوبه راتلېدل، اوبه نه وې. اوس هم د هغې دیوالونه موجود دي. نو هغې ورته وویل چې څومره قیمت دی؟ وی 1 دینار. دی ورته فورن دینار راوباسه چې ماله یو کور جنت کې راکړه. هغه ورته وایي چې ستا یو کور شه. خلیفه هارون رشید چېرته لرې نه دا منظر کته، هغه هم راغلی چې څه دي دا کیسه یې ورته وکړه. نو هغه وخاندلو. بهلول ته جنت کورونه هم خرڅې څه قیمت دی؟ 1 دینار. خو هغه دې ته توجه ونه کړه او زبیدې ته وویل هسې د روپۍ دینار دي چې نو ضایع لاړ. د شپې چې نو خلیفه هارون رشید رحمت الله علیه هغه خوب وي او خوب کې یو ډېر ښایسته محل دی. دی هغې ته د داخلېدو کوشش کوي، دربان یې منع کړي، چوکیدار یې منع کړي چې دا ستا نه دی، دا زبیدې دی. دا څنګه؟ دا هغه د بهلول نه په 1 دینار باندې اغوست. د ناڅاپه راپاڅېد، افسوس دا خو یو الله والا سره ما ښه ونه کړ. په بله ورځ لاړم اکه ځای کې بیا بهلول ناست دی او ړم دی. بهلول اوس څه کې جنت کور خرڅو، د جنت محل خرڅو، څه قیمت دی؟ نیمه بادشاهي. و بهلول پرون خطاب 1 دینار کې دا خرڅوله، نن نیمه بادشاهي. پرون چې مې خرڅون تا لیدلی نه نن تا ولید. نو د مشاهدې او د کتو نه بعد ایمان کله دی چې کله پورې نه دی لیدلی په غیب باندې ایمان. الله تعالی ویلي 1 روپۍ د الله په لاره کې خرج کړي نو 200 روپو پورې د هغې زه ثواب لیکم، کم نه کم. او د دې نه ډېر خو ته والله یضاعف لمن یشاء. څومره مې خوښوي زه به یې سیوا کوم، ستاسو نیت ته ګورم، ستاسو اخلاص ته ګورم. نو اوس په دې باندې یو کس یقین وکړه او د الله په لاره کې ورکړه، الله رب العزت دې بدلې به وله ورکړي. دا زموږ ایمان دی، یقین. نو ځکه خلکه استجیبوا لربکم، د خپل رب حکم ومنئ.
من قبل ان یاتی یوم، د هغه ورځې د راتلو نه مخکې کومه ورځ؟ د قیامت یا د مرګ، دواړه کېدای شي. لا مرد له من الله، چې د هغې واپس کېدل بیا نشته. د مرګ ورځ راله هم واپس کېدل نشته، او د قیامت راله بیا هم واپس کېدل نشته. ما لکم من ملجأ یومئذ، په دغه ورځ به د پناه ځای نه، د پټېدو ځای به نه. وما لکم من نکیر، او تاسو به هغه فیصله منلو انکار هم نشئ کولی. که تاسو دا وایئ چې زه میدان حشر ته نه ځم، نه، دا نشئ کولی. که ته وایې زه دغه فیصله د دغې ورځې هغه نه منم، دا نشئ کولی. ته انکار نشئ کولی چې ما دا کارونه نه دي کړي. د هر څیز به ته اقرار کړي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، دا ټول هر څه بیان نه بعد هم اے پیغمبر علیه السلام که چېرې دا خلک نه مني، مخ اړوي، نو ستاسو کار صرف دوره دی چې دوی ته د الله پیغام ورسوي. حفیظ تاسو نه یې، نگران په دی نه یې، په زوره دی باندې ایمان قبلولو والا نه یې. دا خو د دی قسمت دی، د دی اختیار دی. دی له الله رب الاختیار د ښه او بد دواړو ورکړ. څنګه دنیا په اعتبار کې مونږه د ښه او د بد فیصله خپله کوو، دا شان د آخرت دپاره د ایمان او د هدایت او د ګمراهۍ چې فیصله ده، دا انسان په خپله کوي. وَإِنَّا إِذَا ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، او دنیا کې دغه کافر او د دې نافرمان د حالت دا دی چې کله مونږ د باندې څه فضل وکړو، څه نعمت ولا ورکړو، فرح بها، د اکړ او غرور او تکبر او لویۍ سره ګرځي. وګوره ما دوره محنتونه وکړ، ما ته دا شی ملاو شه. دا نه وي چې دا الله رب العزت ما فضل کړی. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، او چې کله دای ته دنیا کې حادثه راشي، څه تکلیف راشي، کاروبار کې نقصان وشي، فإن الانسان کفور، نو بیا دې مایوس شي. او دا ولي الله تعالی د هغې وجه وښوله بما قدمت ایدیهم، د دې د خپلو لاسونو کړي دي، یعنی خپله چې کوم بدۍ یې کړي دي د هغې بدله کې دی باندې دا مصیبت، دا تکلیف راغلی. الله رب العزت مال تاسو دا عمل کول توفیق راکړي. ومن یضلل الله، او هغه کس چې گمراه کی الله تعالی، فما له، پس نشته د من ولی سو کارساز، من بعده، پس دنا، وتر الظالمین، او تبوین ظالمان، لما رأوا العذاب، هر کله چې دوی اوویني عذاب، یقولون، نو وای با، هل آیا، الى مرد، د واپس تلوهم، من سبیل، سلارشتے، وتراهم، او تبوین دوی، یعرضون، چې دوی به مخامخ کول شي، علیها، پدې دوزخ باندې، خاشعین، ټیټ شوي، من الذل، د ذلتنا، ينظرون، دوی بګوري، من طرف خفي، فنیم جوب لاسترګو سره. وقال الذين آمنوا، او وای با کسان چې ایمان یې راوړی، ان الخاسرین، بشک نقصان موندونکي، الذين، او خلق دی، خسروا، چې نقصان یې وکړ، انفسهم، خپل ځانونو ته، و اهلیهم، او خپل کوروالو ته، یوم القیامه، په ورځ د قیامت. الا واورا، ان الظالمین، بیشک ظالمان خلق با، فی عذاب مقیم، په همیشه عذاب کې وي. وما کان لهم، او نبوی دوی د پاره، من اولیاء، سوک دوستان، ینصرونهم، چې مدد وکي دوی ته، من دون الله، سوا د الله نه. ومن یضلل الله، او سوک چې گمراه کی الله، فما له، پس نشته د پاره، من سبیل،
سلار استجیبو قبول کئی لربکم حکم د خپل رب من قبل اړوان دي د دینا ان یاتی یوم چراشی اغه ورځ لا مرد له چې نشته واپس کېدل داغي من الله دا الله د طرفنا مالکم نبوی تاسو د پارا من ملجئن هیڅ د پناه ځای یوم اذن فدغ ورځ وما لکم او نبوی تاسو د پارا من نکیر س انکار فین اعرضوا بیا کچره دوی مخواړوي فما ارسلناکا نو نیر علی گلی مونگت علیہم حفیظا دوی باندے نگران ان علیکا ندی پتا باندے الا البلاغ مگر پیغام رسول و انا او بیشکا اذا ازقنا ہر کل چی مونگا اسکو الانسان انسان تا مننا رحمتن دخپل طرفنا رحمت فرح بها نو خوشحال شي پاغه وان تصبهم او کچره ورسیږي دویتا سیئه سبدی بما قدمت فوجد اغس چوڑان دی لګلی دی ایدیهم لا سند دوی فإن الانسان نو بیشک انسان کفور دیر نا شکر دے آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا